د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د کابل د بادام باغ په څیړنیز فارم کې د نیالګیو کینولو دغه سرتاسري کمپاین د زرګونو نیالګیو په کینولو سره پیل شو چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندویه بنسټونو لخوا د راتلونکي نوي لمریز کال د پیل تر 15 ورځو پورې سلګونه زره میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي. د مرکز او د هغه ولایتونو چې هغه سرتیره یا ساړه ولایتونه دي د هغو دپاره نن رسما د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال او د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د ډیرو غړو او د افغانستان اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د رهبرۍ او رئیسانو او د اړونده اشخاصو په شتون کې دلته د کابل په زړه بادام باغ سیمه کې رسما پیل شو چې دا به د حمل تر 15 پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا کمپاین جاری وي او دا به روان وي. په همدې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د اسلامي امارت مسؤلینو د هیواد د زرغونتیا او د اوبو د منابعو د ښه مدیریت ژمنې وکړې. اسلامي امارت له پنجشیر څخه د اوبو د راجپور سیستم غور کړی او هیلهمند یو چې دا مهمه او حیاتي پروژه عملي شي. خو دا د افغانستان د هر وګړي مسؤلیت دی چې د اوبو له مصرف سره مسؤلانه چلند وکړي او بې ځایه اوبه ونه لګوي. دغه ډول د اوبو د مهارولو لپاره کار روان دی او د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د بندونو د جوړولو سروي او ظرفیت ارزول شوی. انشاءالله چې په ټولو ولسوالیو کې به د اوبو د مهار او وچکالۍ د کابو کولو لپاره بندونه جوړ شي. 2 سال می شود که ما در ارتباط مدیریت آب کار میکنیم. امسال الحمدلله با توجه بزرگان امارت اسلامی صدها چکدم ها جور شدن و فضل مرحمت الهی امسال سالم خوب آمد. برف باران زیاد شد، چکدم ها هم 80% از آب پر شد. د یادونې وړ ده چې په کابل ښار او د هیواد په ولایتونو کې هر کال د کرنې وزارت ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې د ادارو له لوري سلګونه زره نیالګي کینول کیږي. که د دغه نیالګیو ښه ساتنه او پالنه ترسره شي نو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو په برخه کې به رغنده رول ولري.